نو یو طرف ته د ملک حالت وګورئ او د بیروزګارۍ حال وګورئ او بل طرف ته صاحبه دې حال دی چې لوټ جوړ دی داسې لوټ جوړ دی چې پناه په خدای چاته روټۍ نه ملاوي چاته د سر د سوري ځای نه ملاویږي او څوک صاحبه بله شپه زمونږ دا ټرانسفارمر سوځېدلی د بازار والا نو یو ماښام سوځېدلی دی بیګا به یې چېرته نیمه شپه کې جوړ کړی مالکه دا ټرانسفارمر د وزیرانو سوځېدلی وی یا د ګورمنټ هاوس سوځېدلی وی بیا به تاسو څه چل کول هلته به م دا ویلی وی چې جي بل ګورو لګیا یو او ګرځو ورپسې او که خیر یې دا دی را روان دی او سړي لګیا دي او پلان دا به م ویلی او دا مونږ درته سړي زامن نه ښکاري تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلي دي جنریټرې اټومیټک لویه بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي صاحب خبر هم نه چې ګینې بجلی فیل شوې ده هغه د بادشاه ښځې دي صاحبه بادشاه ښځو ته چا وویل خلک د لوږې مړه شو ویل دا دوکانونه لږ ډک دي د دې وریجو او غوړو نه دا دي خوري که نه هغې ته دا پته نه وه چې ګینې دوکان کې په پیسو وریجې میلاوي که د بادشاه ښځه وه څه خبره وه بادشاه ښځې ته دا پته لګي چې په پیسو هم څه شی میلاوي اوس خو د بادشاه ښځه څه کې خدای په راستۍ کې زمونږ ښځو ته هم پته لګي چې په پیسو څه شی میلاویږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو ښځو ته هم پته نشته چې په پیسو هم څه شی میلاویږي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلي پې پوهېږي نه